سرک زندگی. زما خور یو هلک سره یاري وکړه او هغه سره وتښتېده. نور په داستان کې واورئ رښتینې کیسه. مینه او درنښت ګرانو اوریدونکو، هیله لرم چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو او دوستانو سره یې هم شریک کړئ. له دې کانال څخه رښتینې کیسې په پښتو او دري ژبې خپریږي. نننۍ کیسه زموږ یوه خور کیسه ده چې داسې لیکي: زما مستعار نوم شبانه ده. کلونه مخکې موږ د کابل په شاه شهید کې ژوند کول. زما 2 خویندې وې او یو ورور مې درلوده. پلار مې په وزارت دفاع کې جنرال و او ورور مې هم په وزارت دفاع کې صاحب منصب و. مشره خور مې واده شوې وه او کور یې زموږ په خوا کې وه، یعنې زموږ همسایه وه. او بله خور مې چې زما څخه مشره وه فریده نومېده. فریده په 12م ټولګي کې وه او زه په 10م ټولګي کې. موږ په قوم پښتانه یو. زموږ په کوڅه کې یو همسایه و چې د غوربند هزارهګانو. زما خور فریده هغه غوربندي هلک سره د یارۍ رشته جوړه کړې وه. یو ورځ هزارګۍ همسایه مو زموږ کره راغله او زما مور ته یې ویله: خورې، زه ستا لور فریده پسې جرګه راغلی یمه چې فریده خپل زوی ته وکړم. مور مې هغه هزارګۍ ښځې ته ویله: خورې جانې، زموږ او ستاسو ښیښي هېڅ امکان نه لري، ځکه موږ په قوم پښتانه یو او تاسې هزارګانې. هزاره ښځه لاړه. بیګا چې زما پلار او ورور راغی، زما مور ورته کیسه وکړه او ویل: نن هزارګۍ ښځه زموږ همسایه فریده پسې جرګه راغلې وه. ورور مې ډېر په غوسه شو او ویل: که بیا راغله ورته ووایه دغه خبره مه یادوه. فریده ولیدله چې هېڅ امکان نه لري چې زما ورور او پلار ما هزاره هلک ته ورکړي. وروسته له هغه فریده پرېکړه کوي چې وتښتي. هزارګۍ ښځه بیا زموږ کره راغله او مور ته مې ویله: خورې، زه راغلی یم چې فریده په عزت او په آبرو ناوې کړمه، که نه نور لارې هم شته. دغه خبرې وکړه او لاړه. 3 ورځې وروسته زما پلار مریض شو، اپندکس شو. پلار مې بوتله 400 بستر روغتون ته او هلته یې عملیات کړل. د پلار عملیات مې ښه تیر شو، مګر زما د پلار شکر ډېر جګ و، زخم یې نه ښه کېدل. 100 هفتې په شفاخانه کې بستر پاتې شو. فریده له دې موقع څخه استفاده کوي او خپل ټولې جامې غونډوي چې وتښتي. فریده د سهار لخوا مکتب ته تله او 1 بجه له مکتب څخه راتله او زه 1 بجه مکتب ته تلمه، مازدیګر به بیرته رخصتېدم. یو ورځ چې زه دروازې شاته راغلم، هر څومره مې وټکوله فریده راته دروازه خوشې نه کړه. دروازې شاته پاتې شوم چې مور مې له شفاخانې څخه راغله او راته یې ویله: ولې دروازې شاته ناسته یې؟ ما ویله چې فریده دروازه نه خوشې کوي.
مور مې زه یې جګه کړمه او له دیوال واوښتمه، دروازه مې ایله کړه. مور مې ماته ویله لاړ شه خور کره دې، او فریدې ته غږ وکړه. زه په منډه خپله خور کره لاړمه او خور ته مې ویله مور مې فریدې ته غږ کوي. خور مې ماته ویله فریده نن زموږ کره نه ده راغلې. زه بیرته په منډه خپل مور ته راغلمه تر څو احوال ورکړم. خور مې په تشویش سوې وه، هغه هم راپسې راغله. مور ته مې ویله چې فریده خور کره مې نه وه. مور مې په ژړا شوه او د هغه هزارګۍ ښځه یې ور په یاده شوه خبره. مور مې په ژړا شوه او د هغه هزارګۍ خبره یې ور په یاده شوه چې ویلی وو نورې لارې هم شته. مور مې لاړه هزارګۍ امسایه کره تر څو وویني چې فریده هملته ده. کله چې مور مې هزارګۍ کره ځي، هزارګۍ ښځه ورته وایي خورې ودې لیدله، زه ډېر در کره درغلم تر څو فریده په عزت واده کړمه، خو تاسې ونه کړل. اوس دومره غټ بې عزتي وشو. مور مې بیرته راغله او موږ ټول په کور کې ژړل. ورور مې راغی. مور مې مجبوره شوه چې ورور ته مې کیسه وکړي. ورور مې ویل اوس تاسې چوپ پاتې شئ ځکه پلار مې مریض ده. خدای مکړه که د فریدې له دې کار څخه پلار مې خبر شي سکته کوي. موږ هم غلي پاتې شو. کله چې مور مې شفاخانې ته پلار ته مې تلل، پلار مې ډېرې پوښتنې کوو چې ولې فریده نه راځي. مور به مې ورته پلمې جوړوه چې نن میلمانه راغلی وو، نن فریده ډېر درس درلوده، نن فریده مکتب ته تله، داسې پلمې جوړول. ورځې تېرې شوې. پلار مې ښه نه شو. شکر یې ډېر جګ لاړ او پلار مې مړ شو. کله چې پلار مې مړ شو، جنازه یې مازدیګر له شفاخانې څخه کور ته راوړل. کله چې جنازه راغی، په کوڅه کې لوی مشهر جوړ شو. فریده هم خبره شوه چې پلار مې وفات شوی. فریده غوښتل چې زموږ کره راشي او د پلار جنازه کې مې اشتراک وکړي. خاوند یې ورته وایي چې ته مه ځه، ګوندې ورور دې تا ته ضرر ورسوي. فریده وایي چې نن خلک ډېر دي، ورور مې ما ته ضرر نشي رسولی. د فریدې خاوند فریدې سره خپل مور هم زموږ کره لیږي. کله چې فریده راغله ماښام و. زموږ حولۍ ډېره غټه وه. د پلار جنازه مې د انګورو چایلې لاندې ایښې وه. ورور مې زما مشر خور ته وایي چې ته فریده په یو پلمه حمام ته ولېږه. خور مې هم همدغه کار کوي. فریدې ته غږ کوي او ورته وایي فریده جانې یو کوزه اوبه راته راوړه، په کار مې دي. فریده هم په منډه حمام ته ځي چې اوبه راوړي. کله چې حمام ته دننه کېږي، ورور مې د فریده خوله بنده نیسي او سر یې د اوبو په هودان کې کته کوي. توفنګچه چې خپکن درلود، هغه سره د فریدې پر سر په مرمۍ ولي. فریده مړه کېږي او ورور مې له حمام څخه وځي بام ته ځي. له بام څخه همسایه که راوړي او له هغه ځای څخه فرار کوي. څو دقیقې وروسته مشره خور مې چې پام کېږي ولې فریده زنګ وکړه، ځي حمام ته تر څو وګوري. کله چې حمام ته دننه شي،
ګوري چې د فریدې سر په هودان کې ده او ټول حمام په وینو ککړ ده. چیغې یې وهل اله چې فریده یې څوک مړ کړی. ټول په منډه لاړ حمام ته، خو فریده وخته مړه شوې وه. د فریدې خاوند په بیرون کې چې ولاړو ډېر کوشش کوو چې حولۍ ته راشي او بغارې وهل. څوک اجازه ورنه کړه چې دننه حولۍ ته راشي. ډېر پولیس راغی او زموږ کور یې محاصره کړل تر څو زما ورور پیدا کړي، خو خوشبختانه زما ورور تښتېدلی و. سبا ته د پلار او د فریدې جنازه یو ځای وشو او په یو هدیره کې خوا په خوا خاورې ته وسپارل شو. ورور مې نشو کولی چې د پلار په جنازه کې مې ګډون وکړي. زما ورور وتښتېده او لاړ وطن ته. هلته مجاهد شو. د فریدې خاوند فریدې پسې لیونی شو او هره ورځ د فریدې پر قبر تله او ژړل. زما ورور د فریدې خاوند یې هم ژوندی پرېنښوده. د فریدې خاوند یې مړ کړ. هغه حادثې څخه کلونه تېرېږي، خو اوس هم زما په یاد ده او تل د فریدې په هکله فکر کوم او ځان سره وایم هغه نجونې چې مین کېږي کاشکې مخکې له مین کېدو څخه یو ځل فکر وکړي چې آیا ما خپل کورنۍ دغه هلک ته ورکوي یا نه. وروسته له هغه تصمیم ونیسي چې مین شي. دغه و زموږ د ژوند کیسه. ګرانو اوریدونکو، دغه کانال سبسکرایب کړئ، خپل ملګرو او دوستانو سره یې هم شریک کړئ. تر بل داستان تاسې په پاک مهربان الله سپارم. الله مو مل شه.